د رب په سپېڅلي نامه سلامونه ستړي مسئ تاسو ته شال ټلویزیون څخه د لاندو خبرونو لیدونکي زموږ قربانه مزلیفه کاکړ د اسرایلو څوارلس ټلویزیون د سې شنبې په ورځ د عقرب په لومړي نیټه اعلان وکړ چې د اسرایلو پر ایران د حملې پلان چمتو شوی دی. د دغه ټلویزیوني چینل د راپور له مخې د اسرایلو پلان کې ښایي د تهران لخوا د بنیامین نتنیاهو د وژلو د هڅې په غبرګون کې د ایراني چارواکو پر کورونو بریدونه شامل وي. څو ورځې وړاندې د لبنان حزب الله د اسرایلو د لومړي وزیر نتنیاهو کور د بې پلوټ الوتکې په واسطه په نښه شوی و. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر وایي چې د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال د حکومت له اقتصادي پلاوي سره په کتنه کې ویلي چې افغانستان د قزاقستان نه بېلېدونکی اقتصادي شریک دی. د سوداګرۍ وزارت په خبرپاڼه کې د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال سریکی جومان ګرین افغانستان د جنوبي او مرکزي اسیا یو مهم سوداګریز شریک وبلل او له افغانستان سره د اقتصادي، سوداګریزي، ترانسپورتي او انرژي د اړیکو پر ټینګښت ټینګار وکړ. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازي امنیتي شورا ته په یو لیک کې په ایران باندې د اسرایلو د احتمالي حملې په اړه د جو بایدن وروستي څرګندونو ته په اشاره سره هغه د اندېښنې وړ او دغه حملې د توجیه او همکاري نښه وبلله. د ایران د اسلامي جمهوریت استازي اعلان وکړ چې امریکا له اسرایلو سره د پوځي مرستو له امله د هغه ملګری ګڼل کیږي. تېره ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي ویلي که څوک پر ایران د اسرایلو د برید په اړه معلومات لري حتما به د دغه برید مسؤل هم وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي بحرین ته د خپل سفر په ترڅ کې د بحرین له پاچا عیسی بن سلمان الخلیفه سره وکتل. عراقچي عربي هیوادونو ته خپل سفرونه د اسرایلو د احتمالي بریدونو ته نږدې کېدو نه مخکې زیات کړي دي او ویل کېږي یو شمېر عربي هیوادونو ته خبرداری هم ورکړی دی. د البانیا پخوانی ولسمشر الیر میتا د دغه هیواد د اداري فساد سره د مبارزې د ځانګړي دفتر لخوا د فساد په تور نیول شوی دی. تر اوسه د دغه تورونه جزئیات نه دي څرګنده، خو د میتا ویان نن په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د پخوانی ولسمشر نیول یو غیر مسؤلانه عمل دی. میتا تر دې مخکې د البانیا د صدر اعظم، د پارلمان د رئیس او د بهرنیو چارو د وزیر په دندو کې هم کار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او په لبنان کې د کرکټ د کمولو لپاره د خبرو اترو د ترسره کولو لپاره د دوشنبې په ورځ منځني ختیځ ته سفر وکړ. د تیر کال د اکتوبر پر 11مه د اسرایل او حماس ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې منځني ختیځ ته د انټوني بلینکن 11م سفر دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې بلینکن به د سیمې له مشرانو سره په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو پر اهمیت، د فلسطین لپاره له جګړې وروسته د پلان جوړولو او د اسرایل او حزب الله ترمنځ د شخړې د ډیپلوماټیک حل ته ترلاسه کولو په لارو چارو خبرې وکړي. د آلمان هوایي شرکت لوفتانزا د اسرایلو پایتخت تل ابیب ته خپلې ټولې الوتنې د نومبر 13 پورې وځنډولې. اکسیوس د اسرایلي چارواکو په حواله خبر ورکړی چې مصر په غزه کې د اوربند د خبرو اترو د بیا پیل او د یرغمل شوي کسانو د خلاصون لپاره نوې طرحه وړاندې کړې ده. د مالدو ولسمشر مایا سندو په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب د ترلاسه کولو په اړه د اکثریت رایو موافقه د اروپایي ټولنې د غړیتوب په ټولپوښتنه کې د دغه هیواد د اتباعو د رایو له شمېرلو وروسته د غیر عادلانه مبارزې پر وړاندې بریا وبلل. ساندو روسیه تورنه کړه چې د ټولپوښتنه کې لاس وهنه کوي او هڅه کوي چې د خلکو رایه اغیزمنه کړي. د اروپایي ټولنې ویاند هم روسیه په دغه ټولپوښتنه کې په بېسارې لاس وهنې او ویر خپرولو تورن کړه. روسیه دا رد کړي چې ګویا په ټولپوښتنه کې لاس وهنه کړي او هڅه کړې چې پایلې اغیزمنې کړي. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان جان کربي اعلان وکړ چې په اوکراین کې د روسیې هر ورځ لږ تر لږه 1200 کسان وژل کیږي. د امریکایي چارواکو د اټکلونو له مخې د اوکراین په جګړه کې د روسیې پوځیان د وژل شوي او ټپیانو شمېر تر 400,000 کسانو ته رسېدلی دی. د امریکایي چارواکو ارزونه ښایي چې په 2 کلنه جګړه کې د روسیې تالیفات 415,000 کسانو ته رسېدلې چې 115,000 یې مړه او 15,000 ټپیان دي. امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې یو 15 کلن هلک د واشنگټن ډي سي اروین کینګ ښار کې پر عامو خلکو ډزې کړې چې 15 تنه یې وژلي او یوه نجلۍ یې ټپي کړې ده. په وژل شویو کې 3 ماشومان او 2 لویان دي. 15 کلن بریدګر پولیسو نیولی.
د پورسا د سروې له مخې د المان 80% خلک اسرائیل ته د وسلو د صادرولو مخالف دي. د دې سروې له مخې چې د سټرین مجلې لپاره ترسره شوې، په دې سروې کې 11% ګډون کوونکو ویلي چې اسرائیل ته د وسلو صادرات سم دي او 9% هیڅ نظر نه دی ورکړی. درنو لیدونکو، دا هم و د نن ورځې لنډ خبرونو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې.